السلام علیکم قدرمنو دوستانو. د سړو هغه یو کار چې هر قسم ښځه پرې ډیره خوشحالیږي او ډیره زر پرې راضي کیږي. نن در سره په دې ویډیو کې ډیر ضروری او په زړه پورې معلومات شریکوم. قدرمنو دا معلومات به ستاسو ټولو لپاره ډیر زیات په زړه پورې وي او ستاسو لپاره به ډیر ګټور ثابت شي. نو امید لرم چې ویډیو په نیمایي کې مه پرېږدئ، تر اخره را سره پاتې شئ چې په دې پټو رازونو او معلوماتو تاسو هم خبر شئ. قدرمنو ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې تعریف کول د سړي هغه جال دی چې ښځه پکې ډیره زر ګیریږي. اکثره وخت په کورونو کې هم د ښځو او خاوندانو په وړو وړو خبرو لانجې را پیدا کیږي او په دغه دوران کې ښځه هم خفه کیږي. خو سړو ته پکار دی چې د دې یوې خبرې ډیر زیات خیال وساتي، نو هیڅکله به هم ترې ښځه نه خفه کیږي. سړو ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ښځې پوه کړي، د هغوی حفاظت وکړي، هغوی ته مینه ورکړي. په دې کارونو سره ښځه ډیر ښه احساس کوي او ښځو ته په ډیرو سختو حالاتو کې د ژوند کولو حوصله ورکوي او خاوند پرې نور هم ګرانیږي. د ښځو دا یو لوی فطرت دی او دا حقیقت هم دی چې هغوی په خپل صفت ډیر زیات خوشحالیږي. نو هر کله چې تاسو غواړئ چې ښځه درنه خوشحاله اوسي او راضي اوسي، نو د هغې تعریف وکړئ او د هغه څیزانو تعریف یې ډیر کوئ چې هغه پکې رښتیا هم موجود وي او هغه د هغې ماهره وي. ښځه که د زړه نه مینه وکړي نو بیا هیڅوک هم مینه نشي ماتولی. خو اکثره سړي چې په ښځو باندې ظلم کوي، نو کله مو دا سوچ کړی دی چې که ستاسو خور لور داسې یو سړي سره کینی یعنی واده شي ورته، نو بیا به ستاسو په زړه څه تیریږي. د خپلې خور یا لور سترګو ته هم وګورئ، نو بیا به ورته ځواب پیدا شي او یقینا چې بیا به په ښځو باندې څوک ظلم ونه کړي. قدرمنو دوستانو، دا هغه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل چې خپله ښځه او خپله کورنۍ څنګه خوشحاله وساتئ. د دې ویډیو ضرورت ځکه پیښ شو چې نن سبا په کورونو کې لانجې ډیرې دي، نو که لږ غوندې د حوصلې نه کار واخیستل شي نو په کور کې به خوشحالي نه رامنځته شي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي، ستاسو لپاره به ګټور تمام شوي وي. په آینده کې له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته وخت په وخت موږ همدغسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې راوړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم، ما ته اجازت راکړئ. د خدای په امان.